أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، ورونو مج مسلمانان حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ته سرور کائنات او سرور عالم وایو، چې په ساده او ښکاره ژبه سره د دغه القابو مقصد او مطلب، مفهوم او معنا د ټولې دنیا سردار دی. خو اصلا د سرور کائنات او سرور عالم ترجمه د ټولې دنیا قائد، رهبر او لارښوونکی ده، چې په انګریزي کې لیډر اف د ورلد ورته ویل کیږي. په ظاهره دا لوی لقب او لوی خطاب دی، مګر کم چاته چې دغه لقب ورکول سوی دی د هغه کارنامې واقعا هم داسې دي چې د هغه دپاره دغه لقب مبالغه نه بلکې عین حقیقت دی. تاسې ښه متوجه سئ، و یو چاته د ټولې دنیا د قائد او رهبر د لقب ورکولو دپاره 4 شرطه پکار دي. که د دغو 4 شرطو څخه یو شرط نه وي موجود، نو هغه چاته هیڅکله سرور کائنات یا سرور عالم نسی ویل کېدلی. تر ټولو اول او لومړی شرط دا دی چې هغه چا به د کم خاص قوم، خاص نسل یا کمی خاص طبقې د آرامۍ او سکون دپاره کار نوي کړی، بلکې د تمام دنیا د انسانانو د خوشبختۍ او آرامۍ دپاره به یې زحمت ایستلی وي. هو، د یوه وطن پرسته یا قوم پرسته قائد او رهبر په دې سبب او حیثیت سره چې د خپل قوم یا خپل وطن دپاره یې ډېر لوی خدمتونه کړي دي، څونه چې د زړه غواړي قدر او عزت یې وکړه. مګر که ته د هغه د قوم یا د هغه د وطن څخه نه یې، نو هغه ستا دپاره په هیڅ حال کې قائد، لیډر او رهبر نسی کېدلی. هر هغه څوک چې د هغه خدمت، محبت، خیرخواهي او کارنامې د چین دپاره وي، نو د یوه هندوستاني یا یوه مصري د هغه سره څه تعلق او رابطه سته چې هغه دې د ځان قائد او رهنما وبولي؟ ځکه د ده دپاره یې هیڅ نه دي کړي، بلکې که هغه قائد د خپل قوم د لوړوالي او ښه معیشت دپاره یو بل قوم خوار کړی او ذلیله کړی وي، نو معلومه خبره ده چې دغه نور قومونه د هغه څخه نفرت هم کوي او په بده سترګه ورته ګوري. د ټولو قومو انسانان هغه وخت یو شخص د خپل قائد، رهبر او سردار په صفت سره مني چې د دغه شخص په نظر ټول قومونه او ملتونه، ټول انسانان او وطنونه یو ډول وي، او دی د ټولو دپاره یو قسم خیر غوښتونکی وي، او په دغه خپله خیرخواهي او خدمت کې یوه ته تر بل هیڅ قسم ترجیح او فضیلت ور نه کړي. د ټولې دنیا د سردار او رهنما کېدلو دپاره دوهم شرط دا دی چې هغه لیډر داسې اصول او قوانین منځته راوړي چې د ټولې دنیا د انسانانو رهنمایي او رهبري کوي، او په هغه کې به د انساني ژوند د ټولو مهمو مسئلو حل موجود وي. د قائد او لیډر معنا رهنما او لارښوونکی ده.
وقائد او رهبر ته د دې دپاره ضرورت شته چې دی و خلقو ته د کامیابی او بهترۍ لار وروښي. نو ځکه د ټولې دنیا قائد هغه څوک کېدلی سي چې د ټولې دنیا و انسانانو ته داسې لارې چارې وروښیي چې په هغه کې د ټولو انسانانو دپاره کامیابي او بهتري موجوده وي. د ټولې دنیا د قائد او رهبر کېدلو دپاره درېیم حتمي او لازمي شرط دا دی چې د هغه لارښوونې به د یوه خاص وخت او خاصې زمانې دپاره نه وي، بلکې په هر عصر او هر زمانه کې به یو قسم فایدهمنې او ګټورې وي، او په هر وخت کې به صحیح د متابعت او پیروي وړ او لایق وي. که د کوم رهبر، قائد او لیډر لارښوونې په یوه وخت کې ګټورې وي خو په بل وخت او زمانه کې بیکاره او بې فایدې وي، بیا هم و هغه ته د دنیا قائد او رهبر نسی ویل کېدلی. د دنیا قائد او رهبر هغه څوک کېدلی سي تر کومه وخته چې دنیا قائمه او موجوده وي د هغه قائد او رهبر لارښوونې به فایدهمنې او ګټورې وي. بیا هم د ټولې دنیا د رهبر او قائد کېدلو دپاره څلورم مهم شرط دا دی چې دغه قائد به یوازې د اصولو او قوانینو پر وړاندې کولو اکتفا نه وي کړې، بلکې هغه وړاندې کړي قوانین به یې د خلقو په ژوند کې عملاً جاري کړي هم وي، او د هغه خپلو قوانینو پر اساس به یې یوه ویښه او کامیابه جامعه او ټولنه په وجود راوړې وي. هغه څوک چې یوازې اصول او قوانین وړاندې کوي او د عمل جامه نه په واغوندي هغه ته فقط یو مفکر ویلی سو، هغه هیڅکله قائد او رهبر نسی کېدلی. د قائد او رهبر کېدلو دپاره دا حتمي او ضروري ده چې هغه خپلو وړاندې کړو اصولو او قوانینو ته به عملي جامه ور اغوندي او دنیا ته به یې ښکاره کوي، یا په بل عبارت خپل قوانین به د صحیح نتیجې سره په عملي شکل ښکاره کوي. اوس نو راسي چې موږ او تاسې وګورو چې دغه څلور شرطه په هغه ذات کې تر کومه حده موجود و او موجود دي چې موږ و هغه ته سرور کائنات یا سرور عالم صلی الله علیه و آله وسلم وایو. اول هغه اولنی شرط راواخله، تاسې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او سیرت مطالعه او تر نظر وباسئ. په یوه نظر به دا در معلومه سي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یوه قوم پرست یا محب وطن ژوند نه دی، بلکې د یوه محب انسانیت، د یوې جهاني نظریې او د یوه جهاني قانون اصوونکي انسان ژوند دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نظر ټول انسانان یو قسم و، د کم خاندان، کمی طبقه، کم قوم، کوم نسل یا د کم خاص ملک یا وطن سره د هغه علیه الصلاة وسلام دلچسپي یا د زړه اړیکې نه و موجود. امیر او غریب، لوړ او کښته، تور او سپین، عرب او عجم، شرقي او غربي، سامي او آرین، دغه ټولو ته په یوه داسې نظر او حیثیت سره کتل چې دغه ټول د انساني نسل افراد دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژبې څخه په ټول عمر یو داسې لفظ یا یوه داسې جمله نه ده راوتلې او نه په ټول عمر داسې یو کار کړی دی چې د هغې وینا یا د هغه کار څخه دی داسې یوه شبهه پیدا سي چې د علیه الصلاة وسلام د یوې خاصې انساني طبقې د ګټې او مصلحت سره ډېره علاقه درلودل. نو په همدې سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې حبشی او ایرانی، رومي او مصري، حتی یهودي او نصراني په داسې ډول د علیه الصلاة وسلام د کار او دعوت ملګري سوه لکه عرب چې ملګري و، او د علیه الصلاة وسلام تر رحلت وروسته د مځکې په هر کونج کې د هر نسل او هر قوم انسانانو
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ځانو د پاره پر هغه قسم قائد او رهبر وباله لکه د علیه الصلاة والسلام قوم چې دی خپل قائد او خپل لیډر باله. دا د هغه خالص انسانیت اثر او کرشمه ده چې نن ورځ د یوه هندوستاني یا افغاني څخه نه بلکې د هر قوم او هر ملت د اشخاصو څخه د هغه مبارک ذات تعریف او توصیف اورو چې په سلهاوو کلونه پخوا په یو عربي ملک کې پیدا شوی و. اوس د قیادت او رهبرۍ د مهمو شرطو څخه دوهم او دریم شرط یو ځای سره راواخله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې وګوره. وبه وینې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خاصو قومو او خاصو ملکو د وقتی او مقامی د زمان او مکان د مسائلو د حلولو پر بحث کولو خپل وخت نه دی ضایع کړی بلکې خپل ټول قوت یې د انسانیت او بشریت د هغې لوی مسئلې د حلولو دپاره مصرف کړی دی چې د هغې مسئلې د حلولو په واسطه د ټولو انسانانو ټول کوچني کوچني مسائل په خپله حلیږي. اوس به تاسې پوښتنه کوئ چې هغه لویه مسئله څه شي ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې د حلولو دپاره خپل ټول عمر او قوت مصرف کړی دی او د هغې یوې مسئلې په حلولو سره د ژوندانه نور ټول مسائل حلیږي. ښه متوجه سه. هغه لویه او مهمه مسئله دا ده څرنګه چې د ټول کون او کائناتو نظام په حقیقت او واقعیت کې پر کومو اصولو او قوانینو قائم دی د بشریت او انسانانو نظام هم باید پر هغو اصولو موافق او برابر وي ځکه چې انسان د دغه کائناتو څخه یو جز دی او که د جز حرکت د کل د حرکت څخه مخالف وي دا د خرابۍ او بربادۍ سبب او موجب ګرځي. که تاسې په دغه خبره صحیح پوهېدل غواړئ د هغه آسانه شکل او صورت دا دی یو څه کوشش وکړه خپل لیدل او کتل د زمان او مکان د قید څخه آزاد کړه او د مځکې پر ټوله کره داسې نظر واچوه چې د دنیا د شروع څخه تر نن ورځې پورې او د آینده تر غیر محدود وخته پورې ټول انسانان په یوه وخت کې ستا په حضور کې موجود او ولاړ دي. بیا نو وګوره چې د دغو ټولو انسانانو په ژوند کې د فساد او خرابیو څونه شکلونه او صورتونه پیدا دي یا ممکن پیدا سي. د هغو ټولو خرابیو ریښه څه شي ده یا څه شی ریښه کېدلی سي؟ پر دغه پوښتنه چې ته هر څونه غور وکړې هر څونه پلټنه او تحقیق وکړې په نتیجه کې به دې جواب ته ورسېږې چې د الله جل جلاله څخه د انسان سرکشي او بغاوت د ټولو خرابیو ریښه او اساس دی. دا ولې؟ ځکه د الله جل جلاله څخه باغي او سرکشه انسان خامخا د دغو دوو حالتو څخه یو حال اختیاروي. یا به هغه انسان خپل ځان خود مختاره او غیر مسئول بولي هر څه چې زړه غواړي هغه به کوي چې دغه کار د هغه انسان څخه ظالم او بے پروا انسان جوړوي. یا به دغه سرکشه انسان بیل الله جل جلاله د بل چا و حکم ته سر کښته کوي او د بل چا تابع به وي چې د دې شکل څخه هم په دنیا کې د فساد بے حسابه قسمونه او شکلونه پیدا کیږي. اوس دا خبره د فکر وړ ده او دا پوښتنه پیدا کیږي چې د الله جل جلاله څخه د بغاوت او سرکشي په نتیجه کې ولې دغه خرابۍ او بربادۍ په وجود راځي؟ د دې پوښتنې صاف او روښانه جواب دا دی دغه سرکشي څرنګه چې د کائناتو له حقیقته خلاف او مخالفه کار دی نو خامخا نتیجه هم بده او مخالفه راوځي. ښه متوجه سه. په حقیقت کې دغه ټول کون او کائنات د الله عزوجل ملک او سلطنت دی. مځکه او اسمانونه، لمر او سپوږمۍ، هوا او اوبه، نور او روښنایي دغه ټول د الله جل جلاله ملک دی او انسان
په دغه سلطنت کې د پیدایشي بنده یا خلق سوي مرئي حیثیت لري. دغه ټول سلطنت چې پر کم معین نظام چلیږي، که انسان سره د دې چې د دغه کون او سلطنت یو جز دی او بیا د دغه کون او سلطنت څخه مخالفه رویه او عمل اختیار کړي، نو خامخا د انسان دغه مخالفه رویه بربادونکي او خرابونکي نتیجې په وجود راوړي. د انسان دغه سوچ او فکر چې تر ما بل وړ او مقتدر نسته چې د هغه په حضور کې دې زه د خپل عمل جواب ووایم، دا د حقیقت او واقعیت څخه مخالف کار دی. کم وخت چې انسان خپل ځان خود مختاره او آزاد وبولي، نو خود داسې کارونه کوي چې په هیڅ کار کې خپل ځان مسؤله نه بولي. نو بې مسؤلیته ژوند او بې مسؤلیته طریقه د ځان دپاره اختیار کړي او د خپل ژوند قانون په خپله جوړوي، نو خود بې له شکه او خامخا د دغې خودسرۍ نتیجه بده راوځي. ظلم او تجاوز، وژل او ترټل، د بل حق خوړل، دغه ټول کارونه بې مسؤلیته انسان ته روا او جائز وي. همدارنګه که یو څوک بې له الله جل جلاله بل څوک د اقتدار او اختیار خاوند وبولي او د هغه څخه وبیریږي او د هغه د بادارۍ و اوامرو ته سر کښته کړي، دا هم د حقیقت څخه مخالف کار دی. ځکه په حقیقت کې په ټول کون او کائناتو کې بې له الله جل جلاله بل هیڅوک دغه حیثیت او مقام نه لري چې سر دې ورته کښته سي. نو ځکه د دغه کار نتیجه هم بده راوځي. د صحیح نتیجې د راایستلو او سالم ژوند کولو دپاره بې له دې څخه بل هیڅ شکل او صورت نسته چې په مځکه او آسمان کې چې کم حقیقي او واقعي حکومت دی، انسان باید و هغه حکومت ته تسلیم سي او د هغه حکومت و اوامرو ته سر کښته کړي، خپل ازادي او خودسري د هغه په حضور تسلیم کړي، خپل اطاعت او بندگی د مځکې او آسمانو و سلطان ته خاص کړي او د خپل ژوند قانون د دې پر ځای چې په خپله یې جوړ کړي یا یې د بل چا څخه واخلي، د هغه الله جل جلاله څخه یې واخلي چې د کون او کائناتو سلطان دی. دا د هغه اساسي اصلاح لارښوونه ده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د انساني ژوند دپاره وړاندې کړې ده. دغه اصلاح د شرق او غرب د زمان او مکان له قیده آزاده ده. د مځکې پر مخ چې هر چیرې انسانان موجود وي او موجود و، د هغو ټولو د ژوند د اصلاح کولو او سمبالولو دپاره دغه یو اصلاحي پیشنهاد یا وړاندیز کافي دی او د هغو ټولو ویران ژوند ور اصلاح کوي. او دغه اصلاحي تجویز د ماضي او مستقبل له قیده هم آزاد دی. 1.5 کاله د مخه چې دغه قانون څونه صحیح او مفید و، نن ورځ هم په هغه اندازه سره صحیح او ګټور دی، بلکې 10,000 کاله وروسته به هم په هغه اندازه سره صحیح او ګټور وي. اوس هغه آخري یا څلرم شرط پاتې سو چې هغه داسې و: د ټولې نړۍ او دنیا قائد به یوازې د اصولو او قوانینو پر جوړولو یا وړاندې کولو اکتفا نه وي کړې، بلکې خپلو وړاندې کړو اصولو او قوانینو ته به یې عملي جامه هم ور اغوستې وي. هغه خپل وړاندې کړي اصول به یې د انسانانو په ژوند کې جاری کړي وي او د هغو اصولو پر بنیاد او اساس به یې یوه ویښه او کامیابه سالمه او خوشحاله ټولنه هم په وجود راوړې وي. او دا هم ټولو ته معلوم تاریخي حقیقت دی چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم یوازې فکري او خیالي اصول او قوانین نه دي وړاندې کړي، د هغه خپلو وړاندې کړو اصولو او قوانینو مطابق یې یوه ژوندۍ او سالمه ټولنه هم تربیه کړې او په وجود راوړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 23 کلو په لنډه او کوتاه موده کې په لکو انسانان الهي حکومت ته په سر کښته کولو او اطاعت کولو تیار او آماده کړل.
د هغو څخه ځان پرستی او ځانځاني ایسته کړل او بیل الله جل جلاله بل د هر شي له بندګۍ یې خلاص کړل او بیا یې دغه پلکو انسانان سره یو ځای کړل. یوازې د الله جل جلاله په بندګۍ کې یې د هغو دپاره نوی اخلاقي نظام، د نوي تمدن نظام، د نوي معیشت نظام، د نوي حکومت نظام جوړ کړي او د ټولې دنیا په حضور کې د دغه خبرې عملی اظهار وکړي، یا په بل عبارت ټولې دنیا ته دا عملی وښکاره کړه. کم اصول او قوانین چې ما راوړي دي پر هغو اصولو یا د هغو اصولو مطابق څنګه آرامه او هوسا کامیابه او بختوره ټولنه جوړیږي او جوړېدلی سي، او د نورو قوانینو د عملي کولو د ژوند په مقابل کې دغه زما د قانون سره مطابق ژوند څونه ښه، څونه هوسا او څونه صالح ژوند دی. نو دا هغه کارنامې دي چې د هغو پر بنا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه د ټولې دنیا قائد او رهبر، زعیم او لیډر جوړوي، او موږ هغه ته بې له شکه سرور کائنات او سرور عالم وایو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کار د یو خاص قوم د پاره نه و، بلکې د ټولو انسانانو د پاره و. د ده علیه الصلاة والسلام اصول او قوانین د انسانیت مشترک میراث دی چې په هغه کې د یو چا حق د بل چا تر حق لږ یا زیات نه دی، او هر څوک چې وغواړي د دغه میراث څخه کافي فایده اخیستلی سي. خو زه نه پوهېږم چې د دغو اصولو او قوانینو سره تعصب درلودل او د هغو څخه د مخالفت کولو دپاره څه شي سبب کېدلی سي، او د دغه مخالفت دپاره څه دلیل موجود دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما او ستاسې مثال داسې دی لکه یوه سړي چې اور بل کړی وي، نو پتڼان او بوراګانې و هغه اور ته ځانونه ور اچوي او دغه سړی یې د هغه اوره څخه راګرځوي او دوی بیا هم ځانونه د ده څخه خطا کوي او اور ته ورلویږي. زه هم تاسې له اوره راګرځوم او تاسې زما د لاسه څخه ځانونه خلاصوي یا شویوي او اور ته لویږي. ورونو، تاسې پوهیږئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آسمان ته نه بلکې لوړ تر آسمانو وختي او تر سدرة المنتهی پورې ولاړی و افق اعلی ته وختي. په دغه سفر کې د کون تر انتها او آخر هم تیر سو، د قاب قوسین درجې ته ورسېدی او د خپل رب د ربوبیت او الوهیت لوی لوی علامې ولیدلې. هلته یې د الله جل جلاله سره بې له واسطې خبرې وکړې. هلته د الله جل جلاله له طرفه دا ور وښول سوه چې یو انسان د لمانځه په واسطه د خپل رب او خالق سره صله او ارتباط پیدا کولی سي، او له هغه ځایه بیرته سراج منیر، بشیر او نذیر، رؤوف او رحیم، هادي او مهدي ځکه ته راکښته سو چې دلته د خپل رب عز وجل دین نشر کړي او د اسلام لارې ته خلق دعوت کړي. یو د صالحینو څخه وایي سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آسمان ته وختي او بیرته مځکې ته راغلی، نو وایي زه په الله سره قسم یادوم که زه آسمان ته وخېژول سم بیا به هیڅ په دې فکر کې نسم چې بیرته دې مځکې ته ولاړ سم، مګر سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیرته مځکې ته زما او ستا د لارښوونې دپاره راغلی چې ما او تا د دوژخ له اوره خلاص کړي. خو افسوس، زر افسوس چې ځینې بدبخته انسانان دغه حق لارښوونې نه قبلوي. د شیطان متابعت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر متابعت خوښوي او د دوژخ پر اور په رڼو سترګو ورځغلي. الهي زما او د ټولو اوریدونکو ستا د مبارک رسول صلی الله علیه و آله وسلم محبت او متابعت په نصیب کړي. الهي توفیق را کړي چې ستا د دین د نشرولو او تبلیغولو دپاره په ځان او مال سره کوشش وکړو. آمین یا رب العالمین.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.